زمونږ په زنانو کې یو بل عجیبه کار دی سبحان الله لکه بهر ځي له ځان ښایسته کوي لکه د چا پروګرام دی واده دی روټۍ هلته به ځان ښایسته کوي هلته زنانه دي خو دا ځان ښایسته کوي هغه د چا دپاره چې ځان ښایسته کول په کار دي غریب حقه به واده په شپې چې لیدلې وه ښایسته بیا د هغې نه بعد قیسه ختمه شوې او ځکه په کور کې که د زنانه 15 جوړې پرتې مزېدارې او خاوند ورته وایي چې دې جوړو کې یو جوړه وچوي دا د غم خادۍ دي یعنې تا ته دا اچولو نه دي دا د غم خادۍ دي خاوند ته یو جوړی د هغې بیخ بنیاد ویستی دکه په مخه په کور کې یو بیا وایي د خاوند را سره زړه نه لګي نو خود به زړه نه لګي دا د دې زنانه په لاس کې دي چې د خاوند د زړه خپل طرف ته راکاږي الله په توفیق سره او طریقه یې دا ده دقه شان د خاوند دی چې دی به ځان ښایسته کوي خوشبو استعمالول خوله صفا ساتل چې د زنانه سره کله میلاوي کپړې دې صفایي یا که دې صفا نه کپړې ورشه ولایم به کپړې صفا کړه د هغې نه بعد د زنانه سره میلاو شه اوس یو سړی د کار نه راغی په بد حل دی هغه حل کې پرېوتو په کټ کې او د زنانه سره خوا کې دا حقایق چې دې نه ځان غافله کول نه دي پکار د دې دلاسه ګوره رښتې کمزوري کېږي دا وړې خبرې نه دي رښتې کمزوري شي خصوصا نن سبا دا دور چې دی د فتنو ده او د نټ ده او د فیسبوک او د ټیک ټاکو دور دی نو ډېر لږ خلک دي په دعوې سره یې وایم دا مې شک نه دی او دا مې بدګماني نه ده ډېر لږ خلک دي چې الله د دې فتنو نه ساتلي دي نور موږ پکې لیدلي دي داسې دعوېدار دي د دین ته به وایي چې څوک دی او هغه هم دا جاخې ټولې ګوري دا فلمونه او دا سندرې والعیاذ بالله په دې دور کې چې یو سړی په دې فتنو کې اخته او دا زنانه ګوري دا ډمانې دا فحاشې فاسقات فاجرات نو د هغوی د هغه لباس او د هغه هر څه د لاسه د خپلې ښځې نه بیا زړه تور شي اگر که دا درته ووایم دا خبره یاده کوي چې دا زنانه دا چې د فحاشیانې کوي او د فسق او فجور کوي دوی ګورې یعنې په ګینټو میکپې او په ځان یې سسنې کړي د هغې نه بعد بیا د خلک په فتنه کې وراچي هر چې کور کې کومه زنانه ده نو خو ساده غریبه په دې قصو نه پوهېږي خو زنانه له پکار ده چې خاوند ته ځان سنبالوي او ځان ښایسته کوي چې د ده د زړه بل طرف ته نه اوړي خو دا درته ووایم بیا درته هم دا وایم که ستا کور والا تا ته ځان ډېر هم سنبال کړي او ته په دغه فتنو کې پروت یې نو هم مشکله ده چې ته دې فتنې نه راوځي شیطان به دې پرې نه دي او دغه شان دا فتنه بیا د زنانو سره هم ده دا فتنه د زنانو سره هم ده او ډېرې کمې زنانې دي چې هغه الله د دې فتنو نه ساتلي دي او په دې موبایلو پوهېږي هم نه ګنې داسې زنانه پکې شتي چې هغه د فیسبوک او د ټیک ټاک او دا قیسې میسې دا ټولې ورته معلومې دي او لیګیا یې پکې